بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د افغان ټي وي چې څومره هم کتونکي دي لیدونکي دي او دا وخت اواز اوري د جنید احمد خان، زما له طرفه تاسو غوڼو ته ډېر ډېر سلامونه. امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک خوشحاله وئ او د دې پروګرام یعنې د حوصلو غرونو پروګرام به تاسو ډېر زیات انتظار کړی وي. بلکل جناب، د خیره سره څنګه تاسو ته پته ده د حوصلو غرونو پروګرام کې موږ بېلابېل زموږ هغه غرونه، هغه مشران، هغه ملګري چې څوک د ډیسیبلیټي ښکار دي، د معذورتیا ښکار دي او زموږ معاشره هغه څه کوي چې اګنور کوي، زموږ معاشره هغې څه کوي چې نظرانداز کوي. د هغې خلکو لپاره زموږ پروګرام دی چې بهي که موږ خلک دا څومره خلکو دي اګنور کړي دي، نظرانداز کړي دي، دوی له هغې عمره مینه نه ورکوي، هغې عمره اختیار ورته نه ورکوي، باوجود د هغې چې کوم دی نن الحمدلله زموږ دغه شان وروڼه، دغه مشران، دغه کشران، دغه خویندې چې کوم دی یو مقام ته رسېدلی دي. په دې پروګرام کې به هم نن ما سره یو داسې ځانګړی ستوری، یو داسې انسان چې هغې یو خپل نوم لري چې د ټیچینګ په دنیا کې، د زده کړې په دنیا کې چې د هغې نورالهادي قریشي نوم دی چې هغې سره تاسو مخاطب کوو. سر ډېره مهرباني، ډېر قدرمن شي، په خیر تاسو ته وایو. ډېره مهرباني. ټول نه پیله د افغان ټي وي شکریه ادا کوم چې واقعي دوی زموږ حوصلو له د غر عمره شکل ورکړو. ډېره مهرباني. ډېر قدرمن شي سر. دا راته ووایه سر، د خیر سره تاسو وړوکی شان تعارف ما وکړو، تاسو خپله هم یو خپل شارټ غونډه کې تعارف وکړئ زموږ د اورېدونکو ته، لیدونکو ته. تاسو خپله هم یو شارټ غونډه کې تعارف وکړئ زموږ د لیدونکو ته، کم چې تاسو په دا مهال په ټي وي باندې ویني چې آیا تاسو څوک یې، د کوم څه تعلق ساتئ سر؟ ډېره مهرباني. زما نوم نورالهادي دی، نورالهادي قریشي، او کرنټلی زه اسسټنټ پروفیسر یم ګورنمنټ کالج آف منیجمنټ ساینسز پېښور کې. کوالیفیکیشن مې ایم ایس فائنانس دی، ایم ایس سی اکنامکس میں کړی دی، اور ایم کام میں کړی، ماسٹر آف کامرس دی، اور پی ایچ ډي فائنانس کې زما جاری ده. او دې نه پهله چې دی د ماسټر نه پهله بي کام آنر کې همدې کالج نه چې کوم کې مونږ ناست یو ګورنمنټ کالج آف منیجمنټ ساینسز نه مونږ بي کام آنر کړی و. الحمدلله کې زما ټول صوبه کې 4th پوزیشن و. او دې نه مخکې چې دی بي کام مې کړی دی، ډي کام مسلم کالج نه مې کړی، او زما منټر چې دی هغه د مسلم کالج کم پرنسپل صاحب و، هغې دغه حوصلې موږ له راکړې وي. هغې کې الیاس صاحب راځي، الیاس فاروقي صاحب، چې زه به ټول کریډټ چې دی هغې ته ورکوم، ورسره جبار صاحب، هغې زما د ایجوکیشن بنیاد هغوی ښودی. زه به هر ځای کې د هغې نوم ولم او هغوی به زه نه هېروم. چې کوم ځای کې یو موقع ملاویږي نو انشاءالله د هغې نومونه به زه راولم، فرنټ ته به راولم، او زه د هغې احسان خپل ځان باندې منم. میټریک مې ګورنمنټ ټیکنیکل های سکول ګلبهار نمبر 2 نه کړی دی، او هلته چې دی موږ ته ښه حوصلې والي ټیچران میلاو شوي، او زه به نوم علم ځکه چې د استاز یو داسې مقام وي چې ته د هغې هغه نوم واده وي نو ته د هغې احسان و خیر د هغې نشي ختمولی، خو کم از کم د هغوی ته دا پته ولګي چې یاره دا ټیچر زموږ چې دا سټوډنټ چې دی د هغې خپل ټیچر یاد کې ساتلی دی. نظر علي شاه صاحب موږ له حوصله راکړې وه په هغه سکول کې، او موږ یې د ټاټ نه راوچت کړي وو او دې مقام ته یې را رسولي وو. پرایمري چې کوم ایجوکیشن هغه شاهین مسلم ټاون علاقه کې مې حاصل کړی ضیا اسلامک سکول نه. نورالهادي صاحب، تاسو خو خپل تعریف وکړو چې یو ډېر تعلیمونه هم کړي دي. زه به ویم چې د یو نارمل انسان نن سبا که تاسو وینئ هغه دومره سبق او سټډي نه کوي، که نه ځکه چې یو خوا خو زموږ چې ځوان کول دی هغه عمره شوق نه لري د زده کړې سره، تعلیم سره. خو دا راته تاسو دومره تعلیم کولو د دې شاته څه حوصله به وه، د فیملي طرفه څه سپورټ و که نه چې یا د مورجانې وې چې نه ډېر تعلیم به کوې نورالهادي چې اعلی تعلیم وکړي؟ یاره یو دلچسپه واقعه به زه تاسو ته د خپل دغه ووایم چې زمونږ والد صاحب او زمونږ فیملي چې وه د هغې تعلق چې و یو لیبر یعنې کنسټرکشن کار به کول. او زه چې کله مطلب پیدا شوم نو زما والد صاحب یا ورکوټوالي کې ماشومان ټول ماشومان ښایسته نو ما ته په ورکوټوالي کې دا وویل چې یاره دا خو بابو لکه یو کنسټرکشن فیملي والا ته بابو یو ډېر دغه ښکاري، وایي دا بابو جوړېږي، دا بابو جوړېږي. نو بابو مطلب د هغوی دا و چې دا به یو دفتر کې یو افسر به جوړېږي. زمونږ هغه فیملي بیک ګراؤنډ داسې و چې هغې ټول کنسټرکشن سره تعلق ساتل.
نو داسې نو هغې ته دا یو ډېر غټ لوی مقام ښکارېدو. نو د هغې په وجه بیا هغه ما ته ورکوټوالو نه بابو نو د زمونږ د والد صاحب چې کومه دعا وه زما په حق کې بیا قبولم شوه. پهله زه یعنې د سب اکاونټنټ چې دی زما اپوینټمنټ شوی په 2005 کې فاینانس ډپارټمنټ کې 2015 کې فاینانس ډپارټمنټ کې ټریجري کې. او هلته ما وخت تېر کړو، ډېر ښه وخت مې تېر کړو الحمدلله. ښه یادوي اوس هم هغې سره رابطه شته ملګرو سره. د هغې نه بعد بیا زه AG افس ته رالم. نو زمونږ هغه د والد صاحب چې کوم خواهش و هغه بابوتوب هغه پوره کړو، خو الله تعالی د هغې نه ډېره مونږ له راکړه. بس دا به زه ویم داسې خو نه شم ویلی چېرې زما محنت هم پکې و، خو د الله تعالی خپل یو فضل و په مونږ چې زه په فاینانس کې هم پاتې شوم. فاینانس نه بعد بیا AG افس ته رالم. AG افس نه بعد بیا زه یو شوق نو ټیچینګ زما یو شوق و، او خلکو راته ویل چې یاره AG افس مه پرېږده او دلته یو پاور دی اتارټي ده. خو ما ویل نه، زما شوق چې دی ټیچینګ سره دی، ټیچینګ سره زما یو مینه وه او دې مینې چې دی زه ټیچینګ طرف ته راوستلم. حالانکه ما یو سروې هم کړې وه. خلک وایي که نه چې ما یو فزیکلي بالکل یو سروې مې داسې وکړه چې یو کوشچنیر مې ته راکړو، خلکو نه مې باقاعده تپوس وکړو چې یا زه لاړ شم یا لاړ نه شم. نو هغې کې 95% خلکو ما ته ویل چې یاره ته AG افس مه پرېږده. خو زما شوق ټیچینګ سره 5% کسانو ما ته ویل چې یاره ټیچینګ ته لاړ شه. خو زما چې کوم ذاتي خپل سوچ و ما هغه راونیو او زه ټیچینګ طرف ته رالم. او 2010 نه والا 2018 پورې زه لیکچرر او بیا دې نه بعد چې زما پروموشن وشو ایز اسسټنټ پروفیسر. کرنټلی ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم. صحیح جي. نو حدیث صاحب تاسو خو خپله خبره ډېره تفصیلي وکړله، خو دغه شیان تاسو ته ما څنګه وړاندې وي لکه د فیملی سپورټ، تاسو چې دومره تعلیم کوو، دا دومره هلې ځلې، دا دومره منډه، او نن چې کوم دی تاسو د PhD هلې ځلې هم کوئ، نو د دې شاته لکه د فیملی سپورټ تاسو سره ښه برابر و چې نه نور هادي بالا تعلیم کوي او تعلیم به جاري ساتي؟ او بالکل جی، زموږ د فیملی فوکس اونلی دا و چې دا لږ چې دی ماشوم مطلب دغه سوچ د خلکو چې دا معذور دی، دا خو بل څه کولی هم نشي، نو زه بل څه د هغوی سوچ نه و، بس تعلیم. خو زموږ د کنسټرکشن فیملی وه، ما ته خو فوکس و چې دا تعلیم وکړو، خو زموږ هغه د فیملی هغه انوایرنمنټ داسې نه و. خو بیا زه شکریه ادا کوم د خپل والد صاحب او د خپل ترونو چې هغوی ما سره ډېر سپورټ راکړو. زه به خپل ترونو چې دی په هغې کې سکول ته بوتلم، زه خو به فزیکلی موومنټ مې نه شو کولی، نو زمونږ ترونه او والد صاحب په سکوټر باندې هغې به زه بوتلم. خو اخوا پرایمري کې زما یعنې یو داسې سچویشن و چې خلکو خو لاړ شي کار له، خو واپسۍ کې به ما ته ډېر زیات تکلیف و. زه به کور ته واپس تقریبا چې دی 4-5 غنټو کې بتلم، یعنی سټې به مې کوله، لږ لږ بتلم او سټې به مې کوله، نو بیا به زه تقریبا 3-4 غنټو کې زه کور ته رسېدم. اکثر به چې چا هوم ورک نه و کړی یا به کې مام نه و کړی، نو زه په هغه هوم ورک چې کومه سزا وه نو ما له بیا سزا هم نه راکوله، یعنې ما باندې بیا خصوصي توجه کوله. خو دې زه بیا ووایم چې دې نفرتونو په دې ښار کې رالوي شوي خلک څنګه به پوه شي د ژوندون او محبت په ژبه چې خلک شته، نفرت والا خلک هم شته چې هغه ستا د معذورۍ ته ستا یو تانه جوړه کړي. خو زه به ځان خوش قسمته وګڼم چې زه دغه رنګ نفرت والا خلکو نه بچ پاتې شم، یا ډېر کم واسطه مې ورسره راغلې ده. حوصلې والا خلک ما ته ډېر میلاو شوي دي، او نفرتونو والا نه زه به ووایم چې د الله فضل و زه لږ بچ پاتې شوم. خو دا یو حقیقت دی، یو تل حقیقت دی زه په مونږ په معاشره کې چې زمونږ چې کوم نامعذوره خلک دي دې ته خلک یو سپک نظر کوي، د حوصلې په بجای د هغې برعکس کارونه کوي، هغې له تانې ورکوي، هغې له چې دی د هغې حوصلې غورځوي او دا پسې کې دی دا خو تللی هم نشي، دا ګرځېدی هم نشي، دغه رنګ خلکه موجود دي. خو زه به بیا هم ویم چې دا د الله تعالی یو فضل یو کرم دی په ما باندې چې ما سره د هغه خلکو نه زه الله تعالی بچ کړی یم. خو ما سره پرسنلی داسې کسان کنټیکټ کړي چې هغه معذوره دي او ډېرې پریشانیانې دي ورته، خلک چې دی ایون چې هغه کار ته نه پرېږدي، خلک تعلیم ته نه پرېږدي، خلک چې دی خپل بالبچ ته نه پرېږدي، رشتې ورسره خلک نه کوي. خو هغه خلک چې دي زه به د هغوی دپاره دغه شعر خو ما وویل، خو دغه خلک چې دی دا د مینې په ژبه نه پوهېږي،
د ژوند په ژبه نه پوهېږي او دغه خلک لږ دي او حوصلې والا خلک چې دي هغه ډېر دي. جنید صاحب بیا داسې وشو چې کله زه د پرایمري نه رالم سکول طرف ته نو الله تعالی ما باندې لږ فضل وکړو زما خپل کې لږ مومنټ و نو ما سیکل چل چې دی ډېر زیات په مشکله باندې زده کو یعنې دا سیکل یو عام د نارمل انسان لپاره خو اساني خو ما ډېر چې دی ډېر زیات په مشکله باندې زده کو ډېر زیات رزونه مې په سیکل باندې وخوړو نو هغې نه بعد ما د سیکل چلی زده کو. زه به کالج ته په سیکل تلم او زه به د پېښور یونیورسټۍ نه چې کله زه ام کام کول او آنر مې کول نو زه به د پېښور یونیورسټۍ نه ته ګلبهاره پورې زه په سیکل راتلم خو دغه سیکل چې دی ما له نوره حوصله ځکه راکړه چې هغې سره زما ډېر زیات اکسرسایز کېدو زما فزیک چې دی هغه ورسره ډېر زیات برابر و ایون چې ما سره به کله ناکله ملګری په سیکل باندې رالو نو ډېر هغه چې دی هغې کې یو محنت هم و خو هغې کې یو خوند هم و چې د سیکل باندې به یونیورسټۍ نه زه را روان شوم او دا تاکال او دا ټوله علاقه به مې وواله او ګلبهار او شاهین مسلم ټاون ته به زه راورسېدم. بلکل جناب د خیر سره نورالهادي صاحب سره د خبرې اترې روانې چې نورالهادي صاحب د خپل سایکل قصه هم وکړه چې بهی زه یو ډیسیبل وم زه معذور وم ما ته پولیو شوې وه د هغې باوجود چې کم دی ما خپل خواري محنت او کوشش نه دی پرېښې او دغه انتک محنت او دغه کوششونو او دغه سیله چې کم ده نن هغې اسسټنټ پروفیسر دی او په دې څوکۍ باندې ناست دي. نورالهادي صاحب دا خو یو لوی څوکۍ ده یو ډېر غټ مقام دی په معاشره کې که موږ وګورو که هغه وس دی که مخکې دی د استاد هغه حیثیت چې کم دی هغه همیشه لپاره برقرار دی. نو چې کله دې څوکۍ ته راغلی او شاګردان مو او هغې مو ولیدل نو آیا شاګردان څنګه کله کله موږ ووینو زموږ د شاګردان صاحبان چې کم دي دا کله کله د خپل استادانو سره میس بهیو وکړي تیزي ورسره وکړي نو تاسو چې داسې شوي ده که نه چې مطلب ستاسو شاګردان وي چې هغې وایي چې مطلب سر خو الرډي چې کم دی لږ نه کمزوری دی نو دی به چا څه وښایي داسې خبره شوې ده که نه؟ دا به د دې خبرې جواب به زه تاسو له درکم خو ستاسو دا وروستو خبره لږ کنټینیو کوم د سیکل واقعه والا چې ستاسو کوم سوال کړی و هغې کې به زه لږ کنټینیویشن دا وکړم چې کله زه بیکام آنر کې وم نو هغه وخت به زه په سیکل ډېر زیات یعنې ګرځېدم. زه به چې کله کالج ته لاړم تقریبا زموږ به چټي وشوه 2 بجې به زموږ چټي وشوه چې واپس به زه کور ته لاړم نو ما په هغه یعنې ایز ګریجویشن زما نږدې و په هغه وخت نه ما یو محنت چالو کړی ما یو اکیډمي کولاو کا په ګلبهار کې خلکو ته ټیوشن کول هغې کې به کمپیوټر او هغې کې لینګویج یو اداره غوندې مې کولاو کا او هوم ټیوټر هم نو ما هغه خپل تعلیم چې دی هغه په ځان باندې یا په خپل مور او پلار باندې دونه بوج هغې ته محسوس نه کو کوشش مې دا وکړو چې یاره زما د تعلیم د اخراجات او دا والدینو ته محسوس نشي نو په هغې زه به یعنې ډي آی ټي به مې ورسره کوله سیکاس ته به م تلم انسټیټیوټ دی په صدر کې هغې ته به تلم او تقریبا هلته نه به چې زه 6 بجې فارغ شوم بیا به ګلبهار کې زما هغه اکیډمي وه بیا به زه هوم ټیوشن مې کول او تقریبا 12 بجې به زه کور ته لاړم نو یو ټف ژوند دغه ایرا چې خپل تعلیم په خپله باندې برقرار ساتلی وړاندې لږه بوتلی او چې بالکل بس دې کې سپورټ و د فیملی ما دا ویل چې زما دا فیملی چې ډېر زیات د دې نه ډسټرب نشي په هغې باندې ډېر فاینانشل بوج را نشي خپل محنت او د فیملی سپورټ بوجه الله تعالی دې مقام ته راورسولو. دویم سوال چې تاسو کوم وکړو چې کله زه دې فیلډ ته رالم او یا دغه رنګ زما سټوډنټ زه به دا ووایم چې د هر یو کس چې کوم د هغې خپل د ژوند یو ګول او هغه ګول چې دی ما کله اچیو کړو چې ما ته الله تعالی د اسسټنټ پروفیسرۍ یا لیکچررشپ دا سیټ ماله راکړو زه مطمئن شوم چې ما خپل ګول اچیو کو او زه دې کې ډېر زیات مطمئن یم یو یې که نه چې هغه ضمیر مطمئن نو هر څه مطمئن نو زما دې کې الحمدلله زه مطمئن یم او زه د مینې نه ټیچینګ کوم او څوک چې د مینې نه ټیچینګ کوي نو هغې سټوډنټ هغې سره مینه کوي نو زما شاګردانو ما له مینه راکړې ده ما ته داسې کله تاسو چې کوم سوال وکړو چې یاره دا محرومي یا دغه رنګ د دې اشاره نو الحمدلله اوسه پورې زما لایف کې د سټوډنټ د طرفه ما ته داسې پیغور څه نه دی میلاو شوی یا داسې څه خبره نه ده شوې او الټه د هغې ما سره سټوډنټ چې دی هغه مینه کوي او اکثر
سټوډنټ ما سره دونه کلوز شي چې کوم د هغوی معاشرتي زندگی ده هغې کې ما حصهدار کي چې کله د هغوی که څه واده خیرات یا نور څه دغه رنګ پروګرام وي څه اکټیویټي نو ما ته وایي او زه هم کوشش کوم چې زه خپل شاګردانو له ځان رسوم یعنې د ټیچینګ نه علاوه زما سټوډنټ او د شاګرد د شاګرد او د ټیچر هغه داسې یو ریلیشنشپ جوړ شوی دی چې الحمدلله ډېر ښه وخت زموږ تېرېږي. ښایي تاسو 14-15 کاله ټیچینګ کوئ که نه؟ په دې کې به ډېر شاګردان ستاسو د لاسه وتي ډېر به کامیاب شوي وي څه په عهدو باندې به ناست وي نو آیا هغه شاګردان چې نن میلاو شي ایز ا ټیچر ایز ا لیکچرر تاسو څه محسوسوئ چې یاره زما شاګرد دی دلته؟ یاره سوسایټۍ کې دوه قسمه خلک دي چې هغه په دې شیز باندې حسد یا رشک نه کوي چې هغې نه څوک مخکې شي. یو والد دی او یو استاذ دی. والد هم دا غواړي چې یاره زما دا زوی چې دی دا مخکې لاړ شي او استاذ هم دا غواړي چې زما دا شاګرد مخکې لاړ شي. نو زمونږ خو داسې فیلډ دی کامرس خو داسې فیلډ دی چې الحمدلله زمونږ سټوډنټ چې دی په هر محکمه کې یعنې دا اکاونټ او دا فاینانس داسې فیلډ دی چې د دې ضرورت په پولیس کې هم دی په اسپتال کې هم دی د دې ضرورت چې دی په اټامیک انرژي کې هم دی د دې په آرمي کې هم دی هر ځای کې زمونږ شاګردان الحمدلله ناست دي او مونږ چې چېرته هم لاړ شو نو مونږ چېرته د چا په ریفرنس نه ځو اکثر چې مونږ چېرته لاړ شو هلکه مونږ اکاونټنټ چېرته نه وي که نه نو چې چېرته لاړ شو هلته زمونږ خامخا زمونږ یو شاګرد چې دی هغه ناست یا زمونږ د ادارې شاګرد دي یا ډایرکټ زمونږ شاګرد دي او دې نه علاوه زمونږ ډېر سټوډنټ داسې دي چې هغه په ډېر پخه عهدو دي او څنګه چې ستاسو د افغان ټي وي ډایرکټر صاحب عدنان د هغې ذکر به مو کوم زموږ شاګرد پاتې شوی دی نو یو پراوډ فیل کوو یو فخر فیل کوو چې دغه رنګ پکې سټوډنټ چې دی زموږ پي ایم ایس هم دي سی ایس ایس هم کړي دي نو ډېرو غټو عهدو باندې دي ایون چې زما په لایف کې خو دا دی چې موږ سره ایم بي اے کې داسې سټوډنټ وو چې هغه په د آرمي کې هم ډېر وو کرنل او دغه رنګ چې کوم د آرمي کوم خلک دي دا هم زموږ سټوډنټس پاتې شوي نو الحمدلله په زموږ شاګردانو له الله تعالی ښه عزت ورکړی دی او ښه لوی لوی عهدو باندې دي او بس فخر کوم چې کله ورسره میلو شو نو په دې مخ هم چې دی یو مسکراهټ راشي او هغه لایف چې دی څنګه وایو که نه چې زمونږ اچیومنټ شوی دی لایف چې دی زمونږ خپل اچیومنټ مونږ ته ښکاره شي چې I have achieved my goal. صحیح جی بلکل جناب د خیر صاحب نورالهادي صاحب سره به د خبرې اترې کېږي ځکه چې نورالهادي صاحب ژوند اوس هم پاتې د خیر سره د هغې آیا دغه شاګردان چې کم دي چې د کامیابۍ نه پس تاسو سره به میلاو شي یا میلاو شوي دي که نه دا سره ته وویل لکه تاسو یو شاګرد و چې هغه ډېر زیات چې زه به ووایم ذهني کله کله زموږ شاګردان داسې وي چې هغه د کمزوري وي که نه نو استاد ورته غوسه وکړي قهر شي ورته ته نن غیر حاضر شوی یا ته اسایمنټس وغیره نه دي کړي نو رښتیا رښتیا ته ووایه چې ما ته ستاسو په اړه باندې دا خبره هم نن سبا یو ټرنډ څه وخت کې چلېدو چې دا ډسیبل پرسن چې کوم وي دله غوسه ډېره زیاته ورځي خیر تاسو زه میلاو شم داسې پته نه تاسو غوسه کوئ خو بیا کتونکو ته ووایه چې کوم کتونکي ستاسو غوسه هم چېرته کړې ده په شاګردانو باندې یا د شاګرد چې غوسه شوي وتی او هغه د هغې نه عبرت اخیستی او یو لوی کامیابۍ ته رسېدلی وي یاره دا خو زه تاسو ته فرینکلی ووایم چې زه ما خو تاسو ته پیل ویل چې زه ډېر مینی سره ټیچینګ کوم جی جی خو چې کله دا خو حدیث هم دی چې یاره تاسو د خپل ماشوم نه چوکه مه اوچتوئ یعنی چې په یو کار کې سزا او جزا ختم شي نو بیا هغه موټیویشنل فیکټر چې دی هغه هم د هغې نه وځي ګوره سزا به تاسو هله ورکوئ چې کله سزا به د جزا نه بعد ورکوئ مونږ کوشش پیله کوو تاسو کو زما سټوډنټ تپوس وکړئ نو تاسو ته به ډېر یا زما وال باندې وګورئ نو زه اکثر سټوډنټ چې دی هغه پیله موټیویټ کوم بلکې فاینانشلی دونه 50-100 روپیه د دې څه ویلیو نشته خو د سټوډنټ دپاره د موټیویشن دپاره زه چې کله دوی له انعام ورکړم نو هغه دې سره موټیویټ شي ما سره یو سټوډنټ میلاو شو تقریبا 9 سال بعد را سره میلاو شو روان وم په اشنغرۍ کې او را سره میلاو شو نو خپل تعارف را سره وکړو بیا ډېر ښه عهده باندې مو او د جیب نه بټوه راوباسله او بټوه یې راوباسله وایي سرجي وایي ستا چې کوم پرایز و هغه ما سره وسم دا دی پروت دی نو سټوډنټ چې دی د سزا غوسه خو ډیفینټلی ورځي هر چا نه ورځي خو ما کوشش کړی دی چې د غوسې نه زیات په مینه باندې ټیچینګ وکړم
او بعض اوقات موږ غوسه هم وکړو خو هغه غوسه چې دی هغه د سټوډنټ د بهترۍ دپاره وي موږ نه خپل استادانو چې دی ما نومونه واخیستو او الله دې ورله عمر ورکړي ما ډاکټر الیاس فاروقي صاحب هغه موږ نه غوږ رانیو باقاعده او غوږ به یې راخ کړل موږ به غټ غټ سړي وو نو موږ هم سټوډنټ سره یعنی داسې طریقې سره بیهیو کوو چې هغې له موږ موټیویټ کړو په ځای دی چې هغې ته یا کنزل نه کوم یعنی په دغه کې کنزل یو داسې دی که نه چې دا یو ټیچر چې دی هغه د شاګرد دپاره یو رول ماډل نو که موږ سټوډنټ ته غلطه ژبه استعمال کړو یا کنزل ورته وکړو نو بیا زموږ تربیت هغه وجود ختم شي د هغې مقصد ختم شي نو موږ مینی سره ټیچینګ کوو بعض اوقات سزا هم ورکوو بعض اوقات جزا هم ورکوو کله ناکله سټوډنټ چې دی هغه موږ ته یاد کړي چېرې سرجي بعض پلان کې وخت کې درانه غوږ راښکلی یا دې والیم یا راته غوسه شوی بالکل دا د ژوند حصه ده بعضې شاګردان په زړه باندې والي که ګوره نورالهادي صاحب ما ته غوسه شو دا زما ذاتیات کله کله داسې راځي مخې ته که نه خبرې راځي نو دغه مې یادوي چې داسې چې شوي دي که نه چې شاګرد نه خفه شوی او چې شاګردان خفه شوي دي خو زه ایمانا وایم چې ما په مخامخ غوسه کړې ده خو زړه کې مې دا نه دي راوستي چې یاره زه به دا شاګرد خراب کړم یا بالکل هغې مخامخ مې غوسه هم کړې ده او کلاس مې نه مو باسلي دي خو د هغې اکډمیک ریکارډ ما نه دی خراب کړی او څنګه مې وویل چې دا د ژوند حصه دی دا راځي انسان دی غوسه هم کېږي او مینه هم کېږي خو زموږ د مینې عنصر چې دی هغه زیات دی نورالهادي صاحب خبرې اترې په روان ستاسو د ایجوکیشن لحاظ سره تعلیم لحاظ سره خبرې اترې وشوې خو دا راته ووایه ستاسو چې کوم په کلي ولس کې ناسته پاسته غم ښادي ده او زه به ووایم چې A to Z غونډ چې کوم دی رویې ښه نه شي کېدی څه به کیس راځي چې ترخې وي نو داسې ترخو رویو ترخو خبرو سره چېرته مخ راغلی ده په دې خپل 40 یا 42 کاله عمر کې چې داسې څه کړمه وي چې هغې ډېر زیات خفه کړي یې داسې څه مخه راغلي وي یاره واقعیات خو زندګۍ سره دغه رنګ وي خو څنګه چې مې وویل که نه چې کوم سپیشل پرسن دي زه خو پهله دا ووایم چې تاسو پروګرام د ډسیبلیټي کوئ او معذور دا لفظ استعمالوي پهله خو دوی دپاره یو ایکټ پاس شوی دی چې د دې لفظ د ډسیبل په بجای به تاسو سپیشل پرسن به دا استعمالوي که نه دا هم د یو صلې والا لفظ دی دا به موږ ځکه استعمالوو چې وی پیپل have different ability and special ability to do something نو موږ سره الله تعالی یو special ability راکړی ورکړي واقعي دا یو حقیقت دی چې الله تعالی یو special ability خامخا ورکړي واقعیات خو ډېر راغلي دي د سکول دور کې یا دغه دور کې دغه رنګ ستاسو ویل چې د معذورۍ د پاره ویل که نه نو زموږ علاقه کې دغه رنګ زه له ګرانه وم نزدیک کې ویم که نه سکول دوران کې داسې بد اخلاقه نو خو لږ کله ناکله به چې پراني رالم نو ورانې به مې کول نو تاسو د ژوند یو واقعه تاسو سره شیر کړم نورالهادي صاحب دغه واقعه به شیر کوي خو وړوکې شانته مبالو که ستاسو خوښه وي بالکل جناب وړوکې شانته مالو پس د هغې نه پس بیا راځو چې او د حوصلو د غرونو دا پروګرام چې کوم دی چې په کوم سره غر ناست دی یعنې نورالهادي صاحب دغه خبرې اترې به نور هم جاري ساتو او د هغې نه به اورو چې آیا به یې دغه واقعه څه وه